واده وکړي، په حیا عزت کې د مثال خبره خپل کور ته لاړه شي او په حیا عزت کې د کښېني، خپل وخت تېروي. نو هغه ارمان چې کوم دی هغه ستاسو پوره شو، او که خیر یې نن چې کوم دی د علي شاه 007 نکاح وشوله. بس ستاسو دې مبارک شي او موږ ته دې مبارک شي. ستاسو د اړخ نه دې موږ ته په اډوانس کې مبارک شي، او د موږ د اړخ نه چې کوم دی تاسو ته د اوس نه دا مبارکي شوله چې د علي شاه 007 تر دغه وخته پورې او تر دې ټیمه پورې، مطلب د نن ورځې پورې چې کوم ویډیوګانې هغې اپلوډ کړي دي، یعنې نن خو د هغې ویډیو نه ده راغلې، خو پرون هغې ویډیو اپلوډ کړې ده. نو هغه وجه دا وه چې د علي شاه 007 په دې کې رضامندي نه وه. نو د هغې مور یعنې سونیا شاه زما وایف چې ده، نو هغې ډېر زور راوړلو په علي شاه 007 باندې، او بالکل دې حده پورې ورلراله چې بس اخره کې داسې یو خبره ورته وکړله چې علي شاه 007 په هغې باندې مجبوره شوله او هغې دې نکاح ته غاړه کېښوده. نو دا به مونږ ډېر خوند به یې کړی و، ډېره مزه به یې کړې وه چې دا مونږ مطلب په مخامخ سکرین باندې دا هر څه ښودلې وي، دا نکاح، دا مطلب دا د واده، خو داسې ونه شو په دې وجه باندې چې کوم هلک، نو هغه هلک چې کوم دی یعنې ډېر ښه هلک دی او ډېر تحفیدار هلک دی، هغه په مونږ باندې مطلب یو احسان وکړو. مونږ به داسې ووایو، یعنې هغه په مونږ باندې احسان وکړو چې د علي شاه 007 چې کوم دا ویډیوز دي او کوم دا فن دی او کومه په شوبز کې دا را روانه وه، د هغې کتلو باوجود هغه چې کوم دی علي شاه 007 ته غاړه کېښوده او د واده افر یې وله ورکړ.